دغه افسانه ډیرو ملګرو اورېدلې هم ده، څو ځلې اورېدلې ده، خو بیا یې هم ملګري غواړي او دې ځل ما دا فیصله وکړه چې بیا به یې کم از کم په شپږو میاشتو کې خو کم از کم دا افسانه بیا نه شاملومه. او دا هم حقیقت دی چې تیر ځل ما کله شامله کړې وه دغه افسانه، دا هم رانه هیر دي ځکه چې وخت یې وشو. خو بهرحال د عبدالغفران بیکس افسانه ده، ډېره مشهوره افسانه ده، ډېره ښکلې افسانه ده، د چرګ هډوکی. نو په دغه هیله او په دې امید یې در سره شریکوم چې بیا ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم، د عبدالغفران بیکس افسانې د چرګ هډوکي ته. د نور کله په شان نن هم زه په مازدیګري کې د سیند غاړې ته تللی وم. زما د ټولې ورځې ستړي زړه او مزغو به دا غوښتل چې د لږ ساعت دپاره د دنیا د شور و شر او د فکرونو نه په ډډه یو خواته شي. د دې منشا د حاصلولو صرف یوه طریقه وه، او هغه دا چې د سیند په غاړه به زما د سیل دپاره په مازدیګري کې لږ یا ډېر وخت خامخا ومې وي. لمر زیړی و، یعنې د لمر جنازه د افق په اوږو پرته وه او د شفق رنګین کفن پرې د پاسه غوړېدلی و. د نظر په حد کې چار چاپېره لوړې لوړې وریځې داسې ښکارېدې چې د وریځې قافله د نامعلوم وطن په لور روانه وي، او د اوبو شړهارو تا به وې چې د دې قافلې جرس هم دا دی. اوبو په آینه کې د دې منظر عکس خامخا د توجه لمن د کشش په لاس وراښکه. معلومه نه ده چې څومره ساعت به زه په دې قدرتي تماشه کې مشغول وم چې ناڅاپه د یو اشنا اواز په غمیز زما د خیال جادو مات شه. د فکر لطیف تار مې د مادي جثې د تصور په تیغ وشلېده او اواز د غلې فضا په اوږو سور زما تر غوږه راورسېده. لالا، وړاندې مې درپسې راوړی دی. د اواز زما د کشر ورور سعید و چې وروسته مې وکتل نو د ده خندرو یا سحره مې تر نظره شوه. ټول خیالات مې لکه د خیال په ځای پرېښودل، جامې مې وڅنډلې او مې وې خیر دې وي وروره. هغه وویل خیر دی، دوست محمد بابا راغلی دی، زه یې تا پسې رالیږلی یم. د دوست محمد بابا نوم زما دپاره نوی نه و، ولې دې وخت کې د هغه د لیدو شوق زما زړه داسې سکونډل شروع کړل چې بیان یې نشي کېدی. د ځکه چې دوست محمد بابا زموږ د باباجي زوړ دوست و. بابا به په خپل ژوندانه د هغه د ښه والي رنګ رنګ خبرې کولې. ما په وړوکوالي لیدلی و، خو د 20 کالو رنګ رنګ واقعاتو د ایرو د لاندې د هغه د باد بوسرکي پټ شوي و. اوس په داسې بې تمه وخت کې مې د هغه د راتلو خبر چې واورېدو، نو 2 خپې مې خپلې کړې او 2 مې پردۍ. د خواهش په اسور روان شوم. په لاره مې د هغه د سحري رنګ رنګ نقشې د ذهن آینه کې قایمولې، او دې سره به د باباجي بزرګانه څهره هم زما د نظر په پردو کې ګرځېده. خیر، د خوشحالۍ او غم ګډوډ احساس په جوش چې خپلې دیرې ته راورسېدم، نو تیارې د دنیا د راګیرولو دپاره خپله لمن خوره کړې وه. حجره کې ډېر خلک اشنا او نااشنا هم نور ډېر موجود وو. له دې وجې له ورایه دوست محمد بابا پېژندګلو ما سره پیدا کړه. رسمي ګڼه بڼه مې د نورو مېلمنو سره وکړه او دوست محمد سره بې ارادې تر غاړه وتم. دغه وخت کې ما وی چې د خپل باباجي په غېږ کې د دغه جذبې د اثر لاندې زما په سترګو کې د اوښکو څاڅکي هم راغلل، خو تیاره یې پرده شوه. کېناستو، خبرې اترې مو کولې. د وخت کاروان د تن پړاو ته ورسېده. په دې کې سعید وویل چې راځئ، تیاره ده. کوټونه مو جوخت کړل او کټلې او غیل بیل مو کېښودو او ټول ډوډۍ ته کېناستو. سعید لوټه او ګیلاس په لاس ولاړو چې د هډوکو ویشلو وخت راغی. نو ما دوست محمد بابا ته وړاندیز وکړو او مې ویل ستا انصاف. بابا چې هډوکو ته وکتل نو په څهره یې ناڅاپه تغیر پیدا شو. د شونډو لاندې یا سویلې وکړو او د ډیوې رڼا د په سترګو کې د اوښکو د موجودګۍ چغلې وکړه. څه وخت پسې وویل بچیه، دا انصاف زما په تا پیرزو دی. ما دویمه خبره کول مناسب ونه ګڼل او ویش مې راواخیست. دوست محمد بابا له مې هډوکې ورکړ، نو په دې کې یو ماشوم لوبې پرېښوې او زموږ خوا ته راغی. نو زما د حیرت حد پاتې نه شه هر کله چې د بابا په اسویلو او په اوښکو نور مېلمانه هم خبر شول. هغه ماشومې جولۍ کې کېنو
او هډوکی یې دله ورکو. او عجیبه ده چې دغه وخت بابا دومره خوشحاله معلومېدو چې دا به وې د ټول جهان خوشحالۍ یې بیا مونده. خو چې ماشوم یې د جولۍ نه کوز شو نو سهره یې بیا د زړه د پټ غم آینه شوه. په دې کې د ماسخوتن بانګ ووې او موږ ټول منزله لاړو. ولې زما د زړه په سمندر کې دې فکر موجونه وهل چې دې وړه خبره کې څه غټه خبره څه غټه واقعه ضرور معلومیږي او بابا یې د زړه په رنځ اخته کړی دی. خو دا واقعه څه کیدی شي؟ د دې سوال د جواب موندو خواهش په ما دومره غلبه وکړه چې د مانځه نه پس حجرې ته راغلو. لومبې تپوس دا و چې باباجي د چرګ هډوکي کې کوم داسې اثر و چې ستا د پریشانۍ او خفګان سبب شو؟ دا سوال څه و؟ تا به ویلې د احساس د رباب تار مې وچېړه او د اوښکو د چینې بند مې مات کړ، که یو پټ زخم مې په نښترو وهم. د بابا حالت د مخکې نه زیات خراب شو او زه په خپل تپوس پښیمانه شوم. د لږ ساعت پس چې هغه لږ په ساه شنو ویې بچیه دا زما د ژوند یو غمناک راز دی، یو پټ درد دی چې زما د زړه ملګری دی. دا ما اوره. ما ووی بابا که خدای کړي چې زه په دې غم کې تا سره امداد وکړی شم نو بدي پکې څه ده؟ هغه ووی بچیه دا هغه بوج نه دی چې په تقسیم کمیږي او د هغه زخم نه دی چې د تسلۍ په مرهم رغیږي. خو ښه ده چې ته وایې نو واوره. د حجرې کشران غلي شو. بابا یو دوه ځلې وټوخېده او ویې بچیه د خپل نوم او د خپل کلي د ښودلو ضرورت نه ګڼم. نو ستا د باباجي په شان زما نور هم ډېر دوستان وو، خو دی راله طبیعت داسې راکړی و چې د دوستانو په ملاقات او خدمت کې به راته روحاني خوشحالي حاصلېده. اکثره به مې وی چې که زما د څرمنې نه زما دوستان پڼۍ جوړې کړي نو د هر کوکار په ځای به ترې د شکر اواز وځي. زه خپله لویي کول نه غواړم، هغه وخت تېر دی، خو د لیونتوب د زمانې یو باد تر اوسه پاتې دی چې لکه د جوورې زما د ژوند په رګ خوله یخې ده او د خوشحالۍ وینه ورکې نه پرېږدي. نو یوه ورځ زما یو خوږ دوست راغی، ورسره یو څو نور کسان هم وو. ما ورله چرګ حلال کړ، ډوډۍ پخه شوه. زما کور ته د تلو نه مخکې زما ماشوم زوی نورګل مور سره جګړه کړې وه چې ما له هډوکې راکړه. نورګل زما یو زوی و، بلکل دومره لکه وختي چې کوم ماشوم ما جولۍ کې کېنولی و. نو هغه د موره هډوکې وغوښته، خو د ماشوم د فطرت مطابق هغه په یو دوه رضا نه شو. مور یې ورته وویل چې د بابا میلمانه دي که هډوکي کم شو نو په ټوپک به دې ولي. دا خبره هغه وخت د هغه د یرولو دپاره شوې وه. څوک خبر و چې دا د راتلونکي واقعاتو استازی دی او د کاڼي کرښه ده. زه کور ته لاړم. ډوډۍ مې میلمنو ته وویستا. په خندا خوشحالۍ د پردې شاته د غم هیبتناک یو ګوره چې د کوم وخت د بدل اخیستو بند تاړه. سلا په دې وشوه چې د ایلو ښکار لزو. ټوپک مې راواخیست، پکې څه هره راسې کارتوس یې نښتې و. ما پرې باندې خپل وس کړی و، خو د میلمنو په وجه مې په ځای پرېښودو. اوس مې بیا راواخیست. ډبر مې راته د نور عمل کیسه کوله او ما ټوپک سموو او دواړه مسکي مسکي کېدو. په ټوپک مې خپله خواري وکړه او سم نه شه. یو دوه ځله مې هوایي وچلوو خو بې فایدې. په دې کې نورګل لوبې کولې راغی. تاسو به یې په ګرانه ومنئ چې څه وخت ما د ټوپک شپېلۍ د ناامیدۍ په حالت کې د پورته نه ښکته کوله نو ډز شو. زه حیران شوم، ولې دا حیرانتیا زر تر زره د غم په پنجه کې ګیره شوه. هر کله چې نورګل مې په خاورو او وینو کې ککړ ولیدو نو دا چغه مې واورېده چې باباجي بیا به هډوکي نه غواړم. اوف، هغه وخت د بابا اواز ډډ شو، مرۍ یې ونښته او بیا وټوخېدو او ویې نورګل لکه د ورکوټې مرغۍ زما د وړاندې لتې وټکولې. افسوس زه په سترګو ړوند وې چې دا حال مې نه لیدې، په غوږو کوڼ وې چې دا چغه مې نه اورېدې. اوف، زه ډېر ظالم یم، ډېر سخت زړی یم چې لا تر اوسه پایم. بابا یو ساعت غلی شه. داسې معلومېده چې په ګرمو اسویلو د زړه زخمونو له ټکور ورکوي. د حجرې په کشرانو د مړو غوندې چوپوالی و. اخر بابا وویل نو بچیه دا وه زما د بدبختۍ ړومبی تصویر. دا خو وشوه، خو زما نه د دنیا کاروبار بلکل پاتې شو. هر وخت به مې په غوږو کې دا اواز شڼېدو چې باباجي بیا هډوکي نه غواړم او لکه د دوک به مې په زړه کې غړېدو. لیونی غوندې شوم. اخر د زمانې پیر راته د قسمت د تصویر تیاره اړخ په شان سره وښودو. یعنې د غریبۍ په پنجه کې راګیر شوم. ټبر مې د زوی د غمه د کبر په غېږ کې په خواږه خوب ویده شوه او زه یې د غمونو
د ناتار ته یوازې پاتې شوم. یوه ورځ په دغه حالت کې دغه اشنا دپاره پېښ شوم چې د چا په خاطر د ژوند همسا مې ماته کړې وه. هغه نه صرف زما د پېژندګلو نه منکر شه، بلکې په غل، ټګ او بدماش او خدای خبر چې په څومره نومونو یې وستایلم. دغه وخت نه مې کور، کلی، ارټ هر څه مې پرېښودل. هندوستان ته لاړم. قسمت داسې کول چې نن درېیمه ورځ ده چې د وطن باد را باندې لګي، خو زه پوهه یم او دغه ماشوم زما په زوړ زخم مالګه ودوړوله. د دې نه پس بابا غلی شو او په مخ یې د سترګو د چینو نه یو دوه ولې را روانې شوې. ټوله شپه مې د بابا د غم په هکله فکرونه کول. نه پوهېږم چې څه وخت ویده شوی یم، خو سحر وختي چې پاڅېدم نو د بابا کټ تش پروت و او د سیند د طرفه د آواز راتلو: اشنا قبلې طرف ته مخ کا، زه په دنیا د بې شرمۍ اوربشې خورم. یوه نامعلومه ویره مې زړه کې را پیدا شوه. ورپسې لاړم. د چرته نه مې دوست محمد بابا د سیند په غاړه ولیده، نو زما د رسېدو نه مخکې د غړم آواز مې واورېدو. چې ورغلم نو دوست محمد بابا نه و او د سیند چپې غلې روانې وې. دنیا د غم په ورځ پیدا ده، دنیا د غم په ورځ پیدا ده، زه به د غم توښه کوم، ژوندی به یمه.